Bet you shut your mouth. Bet you shut your mouth. ښه به دا وي چې خوله دې بنده کړي. Better you ښه به وي. Shut بنده کړي. Your mouth خوله دې. Better you switch off the TV. ښه به دا وي چې ته دا ټي وي بند کړې. Better you switch off the TV. کله چې موږ یو کس ته وو چې ښه به دا وي دا ټي وي بند کا. بیا په انګلیش کې داسې وو. Better you switch off the TV. نن به موږ په دې ویډیو کې مختلف قسمه د انګلیش سنټنسز په پښتو ژبه کې زده کوو. او دا ویډیو د هغه کسانو لپاره ډیره لازمي ده کم کسان چې غواړي چې موږ روان انګلیش په پښتو کې په ډیر اسانه سره زده کړو. په دې باندې ډیر محنت شوی. دا موږ ډیر په محنت سره دا هغه سنټنسې راوړي کوم چې تاسو ته پکار وي، ستاسو په روزمره زندګۍ کې ستاسو په کار راځي، ستاسو ته لایف ټایم ضرورت وي. نو ویډیو سکیپ کوئ مه، تر اخره پورې وګورئ. Can you make it a little fast؟ لږ زر به یې ونه کړې. کله چې ته یو کس ته وایې چې دا کار به لږ زر ونه کړې، بیا په انګلیش کې داسې وایي Can you make it؟ آیا ته به دا ونه کړې a little fast؟ لږ زر به دا کار ونه کړې. Can you make it a little fast؟ He is accused of theft. هغه د غلا دعوه ده. کله چې موږ په پښتو کې وایو چې په هغه فلاني کس باندې د غلا دعوه ده، بیا په انګلیش کې داسې ویلی شي He is accused of theft. Accused وایي دعوې ته، theft وایي غلا ته. He is accused of theft. He is accused of stealing money. هغه د پیسو د غلا دعوه ده. Stealing غلا ته وایي، money وایي رفو ته. نو بیا په انګلیش کې موږ داسې وایو He is accused هغه دعوه ده of stealing money د رفو د غلا. It may be a rumor. کیدای شي چې دا هسې افوا وي. کله چې یوه خبره هسې افوا وي یعنې دروغ وي او هغه خوره شي، نو بیا موږ په پښتو کې وو کیدای شي چې دا هسې افوا وي یعنې کیدای شي چې دا رښتیا نه وي. نو بیا په انګلیش کې داسې وي It may be a rumor. Rumor وایي افوا ته، د دروغ افوا ته. It may be a rumor. What do you think about it؟ ستا د دې په باره کې څه سوچ دی، څه فکر دی؟ کله چې ته یو کس ته وایې ستا د دې فلاني کار په باره کې څه سوچ دی، څه فکر دی، بیا به داسې وایې What do you think about it؟ I think it is not true. زما په خیال چې دا رښتیا نه دي، یعنې زما فکر دی، زما سوچ دی، دا خبره چې رښتیا نه ده. I think it is not true. I think it is not true. True وایي رښتیا ده. I think it's true. زما په فکر، زما په خیال سره دا رښتیا دي. کله چې ته یو کس ته وایې چې دا رښتیا دي، بیا په انګلیش کې داسې وایې I think it is true. I think it's true. دواړه تاسو ویلی شي. Maybe د maybe مطلب دی کیدای شي. کله چې موږ په پښتو کې وایو کیدای شي باران وشي، کیدای شي چې دا کار وشي، بیا په انګلیش کې داسې وایو Maybe. I want to meet him. زه غواړم چې هغه سره ملاقات وکړم، زه د هغه سره میلاو شم. I want to meet him. د دې نه تاسو مختلف قسمه سنټنسې جوړولی شئ، لکه for example I want to meet you. زه غواړم چې ستا سره ملاقات وکړم، ستا سره میلاو شم. I want to meet you. Where can I meet you؟ زه تا سره کوم ځای کې میلاویدی شم. کله چې ته یو کس ته وایې زه غواړم چې ستا سره میلاو شم، په کوم ځای کې ستا سره میلاو شم، نو بیا ته هغه ته په انګلیش لینګویج کې ویلی شي Where can I meet you؟ Where چېرته Can I meet you؟ زه ستا سره میلاویدی شم. Why do you want to meet him؟ ته ولې غواړې چې هغه سره میلاو شي. Why do you want؟ ته ولې غواړې to meet him؟ د هغه سره میلاو شي. He is about to come. هغه بس راتلو والا دی. He is about to come دا یو انګلیش پریز دی او د دې مطلب دی هغه د راتلو والا دی. He is about to come. I'm about to arrive. زه را رسېدو والا یم. I'm about to arrive د دې مطلب دا دی چې زه د را رسېدو والا یم. I'm about to arrive home. زه کور ته د را رسېدلو والا یم. ته چې کله یو کس ته وایې چې زه کور ته د را رسېدلو والا یم، بیا په انګلیش کې داسې وایې I'm about to arrive home. Do you know how to drive a car؟ آیا ته پوهېږې چې ګاډی به څنګه چلوي؟ Do you know آیا ته پوهېږې how to drive؟ drive وایي ګاډي چلولو ته. A car وایي ګاډي ته. Go and get the money from him.
ورشه او د هغه نه پیسې راوړه. go لاړ شه and get the money from him او د هغه نه پیسې راوړه. money وایي پیسو ته، روپو ته. why didn't he return the whole amount هغه ولې ټولې پیسې درنه کړې. why didn't دا didn't تاسو هم ویلی شئ او did not هم ویلی شئ. he return مطلب دی واپس کول. the whole amount ټولې پیسې ټول رقم. why didn't he return the whole amount. what have you been doing here ته دلته څه کوې. کله چې ته یو کس ته وایې چې ته دلته څه کوې بیا په انګلیش کې داسې وایي what have you been doing here. what have you been doing here since morning ته دلته د سهار راهیسې څه کوې. کله چې یو کس ته وایې چې ته د سهار نه دلته څه کوې نو بیا په انګلیش کې داسې وایي what have you been doing here since morning. I have been doing my work here زه دلته خپل کار کوم. ته دغه کس ته په جواب کې ویلی شي زه دلته خپل کار کوم. I have been doing my work here. don't believe you زه په تا یقین نه کوم. I don't believe you believe مطلب دی یقین کول. I don't believe you زه یقین نه کوم. you مطلب دی په تا. او که چېرته تاسو داسې ووایئ I don't believe you a bit زه په تا باندې لږ یقین هم نه کوم. یعنی کله چې ته یو کس ته وایې چې په تا باندې زه بالکل یقین نه کوم په تا باندې زه لږ یقین هم نه کوم نو بیا په انګلیش کې داسې وایي I don't believe you a bit. will you come along آیا ته به ورسره راځې. will you come along آیا ته به ورسره راځې. کله چې ته یو کس ته وایې آیا ته به د فلاني کس سره راځې نو بیا ته په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي will you come along مطلب دی ورسره د یو چیز سره یا د یو کس سره. will you come آیا ته به راځې along ورسره یعنی آیا ته به ورسره راځې. you have made a mistake ستا نه غلطي شوې ده یا تا غلطي کړې ده. کله چې ته یو کس ته وایې چې ستا نه غلطي شوې ده تا غلطي کړې ده نو بیا په انګلیش کې داسې وایي you have made a mistake وایي غلطۍ ده. you have made تا کړې ده یا ستا نه شوې ده. a mistake غلطي. he has made a mistake هغه غلطي کړې ده یا د هغه نه غلطي شوې ده. he has made a mistake. you have made a big mistake تا نه ډېره غټه غلطي کړې ده. you have made تا کړې ده a big mistake غټه غلطي یا ستا نه غټه غلطي شوې ده. you have made a big mistake غټه غلطي. remind me later ما ته وروسته رایاد کړه. کله چې ته یو کس ته وایې چې ما ته دا خبره وروسته رایاده کړه ما ته د فلاني چیز وروسته رایاد کړه نو بیا ته هغه ته په انګلیش کې ویلی شي remind me later مطلب دی وروسته یعنی لږ ساعت پس. remind me later. okay I will remind you نو ته ورته په جواب کې ویلی شي okay صحیح ده. I will remind you زه به تا ته در یاد کړم یعنی زه به تا ته در یاد کړم صحیح ده. okay I will remind you. where did you get this دا دې د چېرته نه پیدا کړو یعنی دا دې چېرته پیدا کړو دا دې په کوم ځای کې پیدا کړو یو فلانی چیز تا نه ورک شوی او هغه ته پیدا کړی نو ته هغه کس ته ویلی شي where چېرته did you get this تا دا پیدا کړو. یا تاسو داسې هم ویلی شئ where did you find this دا دې چېرته پیدا کړو. د دواړو یو مطلب. I found this on the way دا ما په لاره کې پیدا کړو. I found ما پیدا کړو this دا on the way په لاره کې یعنی ما دا فلانی چیز په لاره کې پیدا کړو. I found this on the way وی لارې ته. what is so special in it په دې کې څه ډېر خاص دي یعنی په دې کې څه داسې خاص دي. what is څه دي so special in it په دې کې څه خاص. special مطلب دی خاص. I'm very angry with you زه ستا نه ډېر خفه یم یا زه تا ته ډېر په غوسه یم.
د دې دواړو مینینګ کیدای شي I'm very angry with you. angry مطلب دی غوسه کیدل، خو دلته د دې مطلب دا هم دی خفه کیدل. I'm very angry with you. زه ستا نه ډېر خفه یم یا زه تا ته ډېر په غوسه یم. چې کله یو کس په غوسه وي نو هغه به د هغه بل کس نه خفه وي، نو ځکه دلته د دې نه دواړه مطلب موږ اخیستی شو. I'm very angry with you. زه تا ته ډېر په غوسه یم یا زه ستا نه ډېر خفه یم. نو په دې کې به کنفیوز کیږئ نه. I'm very happy with you. زه ډېر خوشحاله یم یعنې زه ستا نه ډېر خوشحاله یم. I'm very happy with you. زه ستا نه ډېر خوشحاله یم یعنې زه ستا نه خوشحاله یم. مخکې چې موږ کوم زده کړو د هغه مطلب و زه ستا نه خفه یم. I'm very angry with you. او دلته د دې مطلب دی I'm very happy with you. زه ستا نه ډېر خوشحاله یم. happy مطلب دی خوشحاله. Don't lie. دروغ مه وایه. Don't lie. دروغ مه وایه. ته چې کله یو کس ته وایې چې دروغ مه وایه نو بیا په انګلیش کې داسې وایي Don't lie. دروغ مه وایه. lie. lie وایي دروغ ته. او دا تاسو داسې هم ویلی شئ Don't tell a lie. دروغ مه ووایه. د دواړو یو مطلب. Did you lie to me? آیا ته ماته دروغ وویل؟ کله چې ته یو کس آیا ته ماته دروغ وویل نو ته بیا په انګلیش لینګویج کې ویلی شي Did you lie to me? آیا ته ماته دروغ وویل؟ Did you دا تاسو هم ویلی شئ او did you دا تاسو هم ویلی شئ. Did you lie to me یا did you lie to me؟ نو د دواړو مطلب یو دی. Welcome back to our channel. نن به موږ په دې ویډیو کې د دوو کسانو په منځ کې مختلف قسمه کنورسیشن په باره کې خبرې کوو. یعنې دوه کسان به په خپل منځ کې کنورسیشن کوي او د دې نه به تاسو ډېره زده کړه وکړئ. ځکه چې نن سبا زیاتره کسان داسې دي کوم چې انګلیش ویل غواړي، خو اکثر په انګلیش کې دا ګریمر کوم چې د اکثر کسانو ته یو دردي سر جوړ شوی وي. نو د دغې د وجې نه موږ تاسو ته داسې سنټنس راوړي دي کوم چې عام کس هم ویلی شي. دا کومې سنټنس دي چې موږ تاسو ته درښیو دا تاسو زده کړئ نو تاسو په هر ځای کې دا ویلی شئ او د دې استعمال کولی شئ او دا به تاسو ته ډېره فایده وکړي. که تاسو فیسبوک، مسنجر، آډیو کال، ویډیو کال باندې د هر چا سره دا ویلی شئ، د انګریزانو سره دا تاسو هم ویلی شئ. نو ویډیو ډېره انفارمیټیو ده، د دې نه به تاسو مختلف قسمه داسې الفاظ داسې جملې زده کړئ کومو ته چې ستاسو ډېر ضرورت وي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او راځئ ځو د ویډیو په طرف. Let's start. نو نمبر 1 سنټنس زموږ څه دی کله چې ته یو کس ته اول ټیکسټ کې ته یو کس ته اول میسج کې نو اکثر موږ هغه کس ته اول سلام کوو. اول موږ هغه کس ته سلام کوو سلام کوم څنګه. نو دا موږ په انګلیش کې څنګه وو دا هغه کس ته موږ په انګلیش لینګویج کې څنګه وو چې سلام علیکم ته څنګه. نو دا به موږ داسې وو. فار ایگزامپل علي نومې یو کس دی زه هغه ته ټیکسټ کوم زه هغه ته میسج کوم زه ورته وایم چې سلام ته څنګه علي. نو زه به ورته څنګه په انګلیش کې وایم نو زه به داسې وایم هاي علي. علي هاي علي سلام کوم علي. هاي علي مطلب دی سلام کوم علي. د هاي مطلب دی سلام او تاسو د هاي په ځای باندې هیلو هم ویلی شئ. تاسو داسې هم ویلی شئ هیلو علي سلام کوم علي او تاسو داسې هم ویلی شئ السلام علیکم علي. نو بیا موږ دغه کس ته ویلی شو چې ته څنګه. نو بیا موږ په انګلیش کې داسې وو How are you ته څنګه. How are you ته څنګه. او دا زیاتره استعمالیږي How are you دا هر څوک استعمالوي. زه تاسو ته یو داسې سنټنس وایم کوم چې تاسو نورو کسانو ته ویلی شئ او د دواړو مطلب به بالکل سیم وي خو هغه ډېر اټریکټیو وي او هغه ډېر کم خلک استعمالوي او کله چې هغه سنټنس تاسو زده کړئ تاسو یې ووایئ نو تاسو نه به خلک ډېر امپریس کیږي او خلک به ډېر حیرانه شي. نو هغه سنټنس موږ د How are you په ځای باندې استعمالوو. How you doing. How you doing او How are you مطلب یو دی. نو زیاتره How are you مه استعمالوئ تاسو How you doing استعمالوئ دې سره ستاسو انګلیش نور هم امپروف کیږي. نو بیا موږ دغه کس ته ووو چېرته هغه کس موږ نه پیژنو نو بیا موږ هغه ته په پښتو کې ووو ته څوک یې یعنې ته څوک خبرې کوې. نو بیا دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي Who are you ته څوک یې. Who مطلب دی څوک are you ته یې. نو د سنټنس مطلب شو Who are you ته څوک یې. او که چېرته تاسو دغه کس ونه پیژنئ دغه کس تاسو نه پیژنئ نو بیا تاسو دغه کس ته په انګلیش لینګویج کې ویلی شئ
Sorry, I didn't recognize you. بخښنه غواړم ما ته ونه پیژاندلې. کله چې ته یو کس ته وایې چې ته ما ونه پیژاندلې ته څوک یې، نو بیا موږ په انګلیش کې داسې وایو Sorry, I didn't recognize you. Recognize مطلب دی پیژاندل، یو څوک پیژاندل. نو بیا د دې ټول سنټنس مطلب شو بخښنه غواړم sorry ما ونه پیژاندل. I just saw your profile picture. کله چې ته یو کس ته وایې په فیسبوک، په مسنجر، په واتساپ باندې چې I just saw your profile picture. ما هم دا اوس ستا د پروفایل تصویر وکتو، پکچر وکتو. د پروفایل کم پکچر چې دی ته هغه کس ته وایې چې ما ستا هغه پروفایل پکچر اوس وکتو. I just saw your profile picture. I really like your profile picture. ما ستا هغه پروفایل پکچر کوم چې تا په پروفایل باندې لګولې دا زما ډېر خوښ شو. I really like your profile picture. کله چې ته یو کس ته وایې ستا دغه پروفایل پکچر ډېر اټریکټیو دی، ډېر مزیدار دی، نو ته بیا هغه کس ته په انګلیش کې ویلی شي I really like your profile picture. Thank you. هغه تا ته ویلی شي thank you. مننه. Did I disturb you? آیا ته ما پریشانه کړې؟ کله چې ته یو کس ته وایې آیا ته خو ما ډسټرب نه کړې، آیا ته خو ما پریشانه نه کړې، نو بیا موږ په انګلیش لینګویج کې داسې وایو Did I disturb you? آیا ته ما پریشانه خو نه کړې؟ No, it's okay. نو هغه ته بیا په جواب کې ویلی شي نه څه خبره نه ده. No, it's okay. او دا به تاسو زیاتره واورئ. No, it's okay. Is it the right time to text to you? آیا تا ته د میسج کولو دا صحیح وخت دی؟ آیا زه دا میسج کوم په دې وخت کې دا صحیح ټیم دی ستا سره د خبرو کولو د میسج کولو؟ بیا په انګلیش کې موږ داسې وایو Is it the right time? آیا دا صحیح وخت دی to text to you تا ته میسج وکم ستا سره خبرې وکړم؟ نو هغه یا ته ورته په جواب کې ویلی شي یا. د یا یس د دواړو یو مطلب دی او د یا په ځای باندې زیاتره یا هم استعمالیږي او دا به تاسو د ډېرو کسانو نه هم واورئ، نو لازمي زده کړئ. یس یا یف درې واړه استعمالیږي او د درې واړو مطلب یو دی. یف یا دا صحیح ټیم دی د میسج کولو. Can we talk for a while? آیا موږ یو ساعت دپاره د لږ وخت دپاره خبرې کولی شو؟ کله چې ته یو کس ته وایې چې زه غواړم ستا سره لږې خبرې وکړم، آیا موږ لږ ساعت دپاره خبرې کولی شو؟ بیا په انګلیش کې ته ویلی شي Can we talk? آیا موږ خبرې شو کولی for a while د لږ وخت دپاره، د لږ ساعت دپاره. Okay, sure. نو ته ورته په جواب کې ویلی شي یا هغه درته په جواب کې ویلی شي Okay, sure. هو بالکل صحیح ده. تاسو صرف شور هم ویلی شئ او Okay, sure هم ویلی شئ. د دې مطلب دی هو بالکل صحیح ده. او دا به تاسو زیاتره واورئ، دا هم زیاتره استعمالیږي په موویز کې دا استعمالیږي Okay, sure. هو صحیح ده.